عیسی یو ځل بیا د دریاب غاړې ته لاړ. ګڼ شمېر خلک ورته راغلل او هغه ورته تعلیم ورکول پیل کړل. کله چې هغه په لاره روان و نو د حلفي زوی لاوي ولیده چې د مالیې ټولولو په ځای کې ناست و. عیسی هغه ته وویل ما پسې راځه. نو لاوي را پاسید او په هغه پسې روان شو. بیا عیسی د لاوي په کور کې میلمه شو. ډېر مالیه ټولونکي او نور ګناهکاران چې د عیسی پیروان شوي هم د عیسی او د هغه د شاګردانو سره دسترخوان ته ناست وو. کله چې د شریعت ځینو عالمانو چې د فریسیانو د ډلې څخه وو ولیدل چې عیسی د مالیه ټولونکو او نورو ګناهکارانو سره ډوډۍ خوري نو د هغه شاګردانو ته ویل هغه ولې د مالیه ټولونکو او ګناهکارانو سره ډوډۍ خوري؟ عیسی دا خبره واورېدله او هغوی ته وویل روغ خلک ډاکټر ته اړتیا نه لري بلکې ناروغان ورته اړتیا لري. زه د دې دپاره نه یم راغلی چې پرهیزګاران راوبولم بلکې ګناهکاران راوبولم. په یو وخت کې چې د یحیی شاګردانو او فریسیانو روژه نیولې وه نو ځینې خلک عیسی ته راغلل او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه ولې د یحیی شاګردان او د فریسیانو شاګردان روژه نیسي خو ستا شاګردان روژه نه نیسي؟ عیسی ورته وویل آیا دا کیدی شي چې د زوم ملګري دي په داسې حال کې چې زوم ورسره وي روژه ونیسي؟ بې له شکه چې نه. تر څو پورې چې زوم د هغوی سره وي هغوی نشي کولی چې روژه ونیسي. خو داسې وخت به راشي چې زوم به د هغوی څخه بوتلل شي نو په هغه وخت کې به هغوی روژه ونیسي. هیڅوک په زړو کالیو باندې نوی پیوند نه لګوي. که داسې وکړي نو هغه پیوند به د زړو کالیو څخه راوشلیږي او له مخکې څخه به یو لوی سوری پکې جوړ شي. هیڅوک تازه شراب په زړو مشکونو کې نه اچوي. که چیرې داسې وکړي نو شراب به هغه مشکونه وشلوي او شراب او مشکونه دواړه به له منځه لاړ شي. باید تازه شراب په نوو مشکونو کې واچول شي. د سبت په یوه ورځ عیسی د غنمو په پټیو باندې تېرېده نو شاګردانو یې د غنمو د وږو په شکولو شروع وکړه. فریسیانو هغه ته وویل ګوره ستا شاګردان ولې داسې کار کوي چې د سبت په ورځ روان نه دی؟ عیسی ځواب ورکړ آیا تاسو دا نه دي لوستلي کله چې داود او د هغه ملګري وږي شوي او د خوراک دپاره ورسره څه نه وو نو هغه څه وکړل؟ هغه څنګه د لوی کاهن ابیاتار په زمانه کې د خدای کور ته ورننوت او هغه سپېڅلې ډوډۍ چې پرته له کاهنانو بل هیڅ چاته روانه وه وخوړله او خپلو ملګرو ته یې هم ورکړه. بیا عیسی هغوی ته وویل د سبت ورځ د انسان دپاره پیدا شوې ده نه انسان د سبت د ورځې دپاره. ځکه چې د انسان زوی د سبت د ورځې خاوند هم دی.